بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو مونږ وینئ مونږ موجود یو پولټري منډی کې کوم چې د چرګانو منډی ده مونږ سره د مردان پولټري اسوسییشن صدر صابر علي چې کوم دی نو حاجي صابر علي صاحب مونږ سره موجود دی. تاسو وینئ دلته چې کوم د دې د صفایي تنظیم دی نو زه وایم چې ډېر بهترین دی. په هغې حوالې سره مونږ دې نه تپوسونه کوو. بله خبره دا ده چې دلته د دې کوم ګودام دی د چرګانو دا به هم تاسو ته ښایو دا هم به ګورو چې دوی کومې طریقې سره صفایي کوي او کوم طریقې سره دوی د دې پالنه کوي. نو تاسو چېرته هم وځئ موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو تاسو ته منګه هغه ځایونه مو ښول کوم ځای کې چې کوم دی دا چرګان پالل کېږي په کوم ځای کې چې چرګان دي او دوی هغه صفایي نظام هغه هر څه مونږ تاسو ته په خپله شیشه باندې وښو چې کومه خواري او کم محنت کوي دي او بیا چې کوم کسان دي نیولي دي خصوصي صفایي دپاره. نو موږ سره د ضلع مردان پولټري اسوسییشن صدر صابر علي حاجي صاحب چې کوم دی نو موجود دی. دې نه مونږ په دې حوالې سره یو څو تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اول خو مونږ تاسو ته هرکلی وایو په پښتوني اوس کې دا راته ووایئ چې مونږ خو رالو ستاسو دې ځای ته ستاسو دا چې کوم پولټري فارم دی نو لکه دې ځای کې صفایي دپاره تاسو کسان څه نیولي دي د دې صفایي کوي او جی مونږ تقریبا دا خو دې لګیا دي هره پیره کې چې کوم دی نو د ګاډي مسره وینځو چې هره پیره کې مونږ ګاډي فارم ته لیږو نو صفا ګاډي لیږو او د هلته نه چې مال لوړو نو بیا دلته تاسو وکتل چې دا 3 کسان موږ سره لګیا دي په دې ګودام کې دا زموږ ګودام دی دې کې چې کوم دی نو ورته وخت په وخت باندې تازه اوبه خوراک او صفایي خیال یې ساتي. تاسو هر څه وکتل او باقاعده زموږ دکان کې چې کوم دی نو چې کوم دکان دی کې چرګان حلالېږي او صفا کېږي هغې کې موږ یو کس سپیر صرف د دې صفایي لپاره چې کوم دی کې چرګ حلالېږي چې دی په هغه ټایم باندې هغه ځای ورپسې صفا کوي. نو صفایي موږ انشاءالله چې ډېر خیال ساتو او مردان کې نور هم ګردو چې کوم دی کې صفایي کمه یا د چا داسې هغې نو هغې ته موږ وایو چې بهیله تاسو صفایي برابر کوئ او هغې ته موږ خبره کوو چې بهی صفایي کوي. دا راته ووایه زه په شا طرف باندې دا غټ ګاډی ولاړ دی چې یقینا چې دا تاسو د دې چرګانو دپاره ساتلې په دې کې دې سپلایي کوئ نو د دې کې خو هم لکه اکثر دا دغه غولو کې چرګان یا د متیازې نو دا تاسو صفایي څو ورځې بعد کوئ؟ دا خو موږ هره پیره کې صفایي کوو لکه یو پیره کې هم داسې نه وي چې صفایي چې ګاډي کې چرګان نه وړي نو هره پیره موږ سروس کوو برابر یې صفا کوو او لاندې باندې مکمل پاکي ځکه چې صفایي هول نیم ایمان دی نو زمونږ ګاډي ورسره هم صحیح او چې کوم ځای کې مال اخلو او کوم فارم ته ځو نو هغې هم دا خوښوي چې بهی لکه ګاډي صفا راشي چې فارم ته مرض را نه شي. دې کې موږ داسې کسان ولیدل چې دننه په دې فارم کې کوم ځای کې تاسو چرګان ساتئ په دې کې 2-3 کسان لګیا وو چې هغوی باقاعده لکه صفایي کوله چا اوبه اچولې نو دا تاسو خصوصي د دې دپاره نیولي دي؟ دا صرف د دې لپاره چې چرګان دلته کې راشي ګودام کې دي کې اوبه وڅښي خوراک وکړي دي تازه شي مزیدار شي او کومه صفایي مفایي نو هغه صفایي وکړي او چې کوم صحیح مالي نو بس هغه چې کوم دی نو بیا یو دکاندار ته بیا موږ سپلای کوو د دې نه سپلای کوو دلته کې مال موږ ته دمه شي او اوبه خوراک وکړي برابر شي نو بس بیا بار سپلای کوو. ګرانو کتونکو ما سره دلته کې ورور ولاړ دی چې دا د صدر صاحب دا چې کوم د پولټري پنجاب پولټري اسوسییشن کوم مالک دی صابر علي حاجي صاحب دا دوی خصوصي دا ملګري ساتلي د دې صفایي دپاره د دې چرګانو د خیال ساتنې دپاره دې نه په تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سار چې راشئ یا که تاسو دلته پاتې کېږئ دلته او دلته پاتې کېږو جی شپه ورځ دلته شپه ورځ دلته یو ښه دا راته ووایئ د دې چرګانو صفایي څنګه طریقه کار دی ستاسو لکه څه ټیپ ټیبل هم دی لیښی دی؟ ستاسو ټولو ټیم شکریا ادا کوم د مینه باسي دا موږ د صدر صاحب صابر ساتلي وو د دې لپاره ساتلي وو چې دا خوراک اوبه چې څنګه معمولي ګنده شي نو موږ یې لټ موږ ته ضرور صفا اوبه واچو تاسو ته خوراک غول ملو کې هغه ته موږ لري کو موږ ته نه خوراک واچو صفایي خیال هم ساتو د دې لپاره دا د 5 کسان موږ ساتلي دوی لپاره صرف د صفایي خیال د بیمار نشي نقصان ورته پیښ نشي او د مال خو په صحیح طریقې سره غټ شي او هلته خرڅ شي بازار کې.
لکه د دې دپاره تاسو دا کوئ چې زمونږ مال ښایسته نو دا به ښکلې پیسې هم کوي او خرڅېږي مو بله تاسو د صفایۍ هم دلته تنظام برابر دی ګرانو کتونکو دا صفایي یوازې دا نه چې موږ له په دې ځایونو کې پکار ده په هر ځای کې صفایي ډېر اهم کردار لري بله خبره چې یو ځای صفا وي نو هغلته به تا ته پلوشن دا شیزونه بني بیماري بني نه به انسان بیماریږي نه به چې کوم دی نو هغلته کې داسې څه نور دغه به راځي چې هغه به تاله نقصان درکوي چې کوم ځای صفایي نو هغه به قدرتي هغه ځای کې به تا ته ښه اکسیجن هم ملاویږي بله خبره ته ستا صحت باندې به ښه دغه مرتب کېږي نو پکار دا یې صفایي چې کوم دی دا ډېره ضروري ده صفایي کول پکار دي نو زه به په دې ځای باندې چې کوم ستاسو نه اجازت والم د الله په امان